د ملا یعقوب له خبرداري وروسته ازبکستان پر افغانستان خپله 80% برېښنا قطع کړه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست ووایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان له لوري افغانستان ته د صادراتي برېښنا کچه 80% کمه شوې ده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت چارواکو د برېښنا کمیدو تخنیکي ستونزې ګڼلې دي، خو ځینې شنونکي باور لري چې د برېښنا دغه کمښت اصلي دلیل ازبکستان ته د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وروستي ګواښونه دي. ملا یعقوب مجاهد پرون ازبکستان او تاجکستان ته ګواښ وکړ چې افغانستان ته د هغه لسګونه هلیکوپټرې بیرته وسپاري کومې چې افغان پیلوټانو د جمهور نظام له سقوط سره د دغو هیوادونو ته لیږدولي دي. یعقوب مجاهد له امریکا او ناټو څخه جمهور نظام ته د مرستو شویو دغو الوتکو د نه سپارلو په اړه وویل ازبکستان او تاجکستان دې زموږ حوصله نه ازمایي. د یادو هیوادونو چارواکو په رسمي ډول د ملا یعقوب ګواښونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.